موږ دلته د کندهار ښار په یوه څنډه کې سره راټول سوي یو تر څو د همدغو کندهاري مېرمنو نظرونه او اندېښنې د دوی د ژوند په تړاو واورو. نو انۍ د ښځو نړیواله ورځ تا ته په څه معنا؟ دا معنا ده چې انسان ښځې یو جرئت پیدا کړي، یو خپل حقوق وپېژني، خپل حقوق وپېژني، خپل جرئت پیدا کړي چې دونه دا زه دونه دا یم. دغه جرئت وخت مې پیدا کړي چې دغه ورسېدم. د پخوا ښځو دا چم نه درلودې، په کور کې به ناستې، دا کور څه چې به رالې بیا به نه وتلې. ول ځان یې ډاکټر ته چې بل وخت تللې، هغه به په اطرافو کې به بیا به یې بازار ته وتلې، په ډېر مشکل سره به وتلې. ترورې له تا نه به واورم، انۍ وایي چې د ښځو نړیواله ورځ په دې معنا چې د ښځو غږ واورېدل سي. دلته په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کندهار کې د تا غږ اورېدل سوی؟ ښځې خو هېڅ دغه نه لري، رول نه لري، نور په دې نه لري چې مثال دغه رقم یې ژوند زندګي یې د ګوره چې واده سو په کور ننوته بیا راوتل نسته. اوس بعضې ښځې خو شکر کې بیا لږ نه کې د یو ښه ته راووځي، بازار ته راووځي، یو کالي وکړي، مثال یو ښه د پروګرام ته جوړ سي، راووځو، مثال یو دغه دې کور کې مو دغسې یو ګوله ډوډۍ یو شی سره پیدا کړله. دا زموږ دپاره دا دفترو ته چې راووځئ، ځای جارو کړو، یو کارونه وکړل، هغه زموږ دپاره لا ښه دی. دا کې ورځ سمه سوې ده. ویل کېږي تېرو 20 کلونو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او د کار کولو زمینه برابره سوې ده. ته هم په همدې نظر یې واقعا همداسې سوي دي په افغانستان کې؟ د زده کړې زمینه هم برابره سوې ده او د کار زمینه هم برابره سوې ده، مګر یو محدود ځای کې. مثلا زموږ په اکثره ځایو کې ښځه په یو نمایشي ډول باندې ده، مثلا د یو لوګو په ډول ده، هغه په حقیقي ډول نه ده، په یو ظاهري ډول ده. اجانې پوښتنه مې دا ده چې د سولې په خبرو کې د افغان مېرمنو په ځانګړې توګه د کندهاري مېرمنو غوښتنه او غږ څه دی؟ ښځو دغه غږ دی چې مشکل لري چې به یو بازار ته ولاړ سو، یو خپل په خوښه یو شی وکړو، په خپل خوښه سودا وکړو، یو لوحه ووایي، د کسب زده کړي، د بېسوادۍ کورس زده کړي، دغه د کوچني دغه وکړي چې کوچنی بوځي، مکتب ته بوځي، مدرسې ته بوځي، هغه نشته. ستا غوښتنه څه ده؟ جانې چې وویله د ډېره حده پورې موږ کولی سو خپل زده کړې وکړو، خپل کوچنیان مکتب ته وهڅوو، خپل نورو خویندې، ځکه زه هم د دامان ولسوالۍ یم، ډېره لرې پرته سیمه ده، هلته زموږ خویندې ډېرې بې سواده دي. حتی که زه درته ووایم چې ستاسو بیخي زړه ته نه لوېږي چې په ټوله دامان ولسوالۍ کې خو کلینیک نشته بیخي، بل زموږ د ناکلینو په کلي کې یو ما سواد کړی دی، بل هېڅوک نشته هلته چې سواد ولري. ترورې ته چې د ارغنداو ولسوالۍ نه راغلې، اوس دې د افغان حکومت او طالبان نه غوښتنه څه ده؟ غوښتنه مې دا ده چې اوس ګوره اول زما لوڼې دي، زامن مې دي، مثال چې زه وایم چې ښه مکتب ورکړي، موږ خو عباس ژوند جوړ سو، هغه موږ خو دا ژوند جوړ سو، یا بستنې خامک وکړه، یا ځای جارو وکړه، یو ښه مکتب مو ویل، یو ښه معاش به مو ډېر وای، یو ښه معلمه به راسره جوړه سوې وای. موږ غواړو چې اوس دغه پاته نسل به د مؤمنانو رالویېږي چې یو ښه مکتب ووایي، ښه سبقان ووایي، یو ښه ډاکټران یې ته څه فکر کوې نړیواله ټولنه تاسو په وړاندې د افغان ښځو په وړاندې مسؤلیت لري که لري، باید څه بدل وکړي؟ تر ټولو د مخه مسؤلیت یوازې د نړیوال ټولنې نه، صرف خپل په افغانستان کې د نارینهو دی چې باید ښځو ته درناوی وکړي. اول زه په خپله دغه یو کال مخکې زه په یوه ولسوالۍ کې د کندهار څخه خپله استاده پاتې شوم چې زه مېرمنو ته وکولی شم یا ښځو ته وکولی شم چې درس ووایم، مګر په دغه ولسوالۍ کې په هغه اندازه چې ما به یعنې د دغه کوم کسانو د خوا چې موږ ته دغه پروګرام جوړ شوی و، موږ دوی ته هم مرستې ورکولې او هم مو درس ورته وایه. تاسې باور وکړئ په کوم وختو کې چې به موږ دوی ته مرستې ورکولې، بیخي ډېرې ښځې موږ ته راتللې په هغه وختو کې، او په هغه وخت کې چې به موږ دوی ته کتاب ورکوئ، قلم به مو ورکوئ چې درس ووایي، او هره ورځ مو تللو. اول زه خپله د نارینهو د خوا په رنګ خبرو په عذابېدلمه چې زه نور ونشم کولی هلته درس ورکړم، او بله ښځې نه راتللې ما ته. اجانې په ځینو لویو ښارونو کې دلته په افغانستان کې د ښځو په نړیواله ورځ د کور نارینه د کور ښځو ته ډالۍ ورکوي. که تا په کور کې ډالۍ درکول کېده، د څه تمه دې کوله؟ څه ډول ډالۍ دې غوښتله؟ داسې ډالۍ مې غوښته چې د اولادونو دا ژوند مې ما ته یو امنیت راکړي، زه په ښه سترګه دوی ته مو ګورم، دوی ما ته مو ګوري چې دوی ښه پرمختګ وکړي، نه هوښیاران سي، عقل فکر وکړي.
تا لپاره هغه بهترینه ډالۍ څه ده چې د ښځو په نړیواله ورځ تا ته درکړل شي؟ زما یوازینۍ ډالۍ چې زه ډېر وخت کېږي په تمه یم هغه دا ده چې زما د کورنۍ د خوا کوم برخه کې زه استعداد لرم ما ته په هغه برخه کې د کار اجازه راکول شي زما نظر واورېدل شي او هغې ته احترام وشي او زه په دغه برخه کې وکولی شم چې زه خپل زده کړې وکړم درس ووایم دا به ډېره ښه ډالۍ زما لپاره یو هغه خویندو دپاره د میندو دپاره مینه ده چې هغه باید هر کله ورکول شي خو د ښځو په ورځ باندې بیا په خاصه توګه باندې دې ورځ چې مثلا تا ته یو نارینه په خاصه توګه وایي ښځه خو ښځې نه چې بس یو نارینه لا تا ته وایي چې مثلا نن ستا ورځ ستا ورځ دې مبارک شي دغه یوه جمله له انسان ته ډېر خوشحالي یعنې دا بهترینه تحفه ده چې د یو نارینه نه